السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو، زه محمد یوسف بونیرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان په یو داسې نظم باندې خبرې کول غواړم، په کوم نظم کې چې غنی خان د الله سبحانه وتعالی تعریف، ثنا او صفت بیان کړی دی. راځئ چې وورو چې غنی خان ثنا څنګه بیانوي. غنی خان وایي چاته غر کړي وره، چاته پوله کړي غر، حضرت تا ته معلوم، هر راز تا ته ظاهر، د کافر ته آقا، د مؤمن ته مولا، ته جیزس برهما، ته یزدان ته الله. لار ستا د محل څوک اوږدې څوک وړې، مسافر ستا د در، هر امت هر سړی، هر یو وای لار زما نیغه ستا د خطا. څوک د لږ څوک د ډېر خو هما د رښتیا. که انسان دی پیدا بیا بادشاه د دنیا، مرحبا 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 مرحبا. زما عزتمندو، غنی خان په دې ثنا کې د الله تعریف څه په عجیبه انداز کې کوي او وایي چاته غر کړي وری، چاته پوله کړي غر. د ټولو انسانانو سفر دی الله طرف ته، مخه الله طرف ته. د انسان را شوکېدلی دی د الله نه، او د ده نه الله ورک شوی دی، یا دی د الله نه ورک شوی دی. دې دنیا ته چې راغلی دی د لټون په تکل کې راغلی دی، او په دې دنیا کې دی به الله لټی. دا په ده باندې واجب دی پر انسان باندې. نو ځکه د انسانانو دی کو پویه دی کو پویه نه دی، کو غواړي کو نه غواړي، کو خوښی کو نه خوښی، خو د ده مخم الله راغلی د الله طرف نه دی او مخه الله طرف ته ده. په دې سفر کې د الله سبحانه وتعالی څه عجیبه غونته کې قدرتونه دي. یعنی هر سړی الله طرف ته روان دی، خو په دې سفر کې چاته الله سبحانه وتعالی غرونه، لوی لوی غرونه، هغه ورته د پل نه واړه کړي، اوري کې ورته بلکل لکه اخوا دې خوا کې ورته دی رواني، او غر ته وایي اخواشه دې خواشه زما بنده لار ورکړه چې ما ته راورسي. یعنی په لټون کې د الله سبحانه وتعالی خامخا ستړي راځي، مصیبتونه راځي، مشکلات راځي. نو دغه مشکلات د هر چا دپاره د برداشت کار نه دی. نو ډېرو خلکو له ته همت ورکړي، توفیق ورکړي، او هغه ته یو مشکل مشکل نه ښکارېږي، یوه سختي ورته هم سختي نه ښکارېږي، او تاله در ورسي. چاته پوله کړي غر، څوک چې دی پوله سي پوله، خو تاسو به وینئ که نه، لکه زموږ په دې وطنونو کې پټي کوم د پټو چې کوم تقسیم شوی و، نو د یو پټۍ د بل پټۍ، په دې دواړو باړو په منځ کې یوه کرښه وي. هغه کرښه نه د دغې پټي والی نه د دې پټي والی، دا د دواړو په منځ کې یو بري دي. نو دغه پوله خو په هغې لکه څه غر نه وي، هغه زموږ په دې وطنونو کې بنیر کې خو تقریبا یو فوټ هم نه وي. نو چاته پوله غر کړي، یعنی څوک چې تاله درځي بس لږ ازمایش پرې راشي، بیا توبې وباسي، بیا توبه توبه. یعنی هغه زغملی نه شي، زغم په هغې کې نه. نو په دې سفر کې مقصد دا دی د غني خان چې د انسانانو دا سفر دی، چاته غر اخوا دې خوا کې چې پرېږدوه زما یار را روان دی لار ورکړه، او چاته پوله غر کې هغه پې بیا راختلی نه شي، په پوله بیا نه شي راختلی. یعنی په اسانۍ کې هم ستا لټون نه شي کولی. هر زړه تا ته معلوم، هر راز تا ته ظاهر. دا ولې چاته غر د منځه لرې کې، د لارې نه لرې کې، غرونه ترې لرې کې، او چاته پوله غر کې. دا ولې ځکه هر زړه تا ته معلوم، هر راز تا ته ظاهر. ته والله علیم بذات الصدور، الله سبحانه وتعالی د زړونو په رازونو باندې باخبره دی. اوس انسانان خو ټول ځي الله له روان دي، خو دا سفر د ژوندون دی، لکه دغه نه دی. هر انسان د الله په لټون کې نه دی، ډېر لږ خلک دي په لټون کې، او چې څوک هم لټون کوي الله ورته ځان ښیي. بیا غرونه کو راځي، غرونه ته اخوا کړي. نو د چا په زړونو کې چې د دنیا محبت وي، هغه تا ته در ونه رسي، او د چا چې ستا سره په حقیقت کې مینه وي، نو بس هغه کو غرونه پکې هم راشي، نو په غرونو هم در وخېږي او تاله درشي. دا ته د خلقو زړونو ته ګورې چې د چا زما سره د زړه نه مینه ده، نو بس د چا چې د زړه نه مینه ده ستا سره، هغه د غرونو هم هېڅ هم نه شي،
او د چا چې ستا سره مینه نه وي، د غیر الله سره مینه وي، نو بس هغه ته پوله چې دی غر شي او تا ته در ونه رسي او ناکامه شي په دې سفر کې. د کافر ته آقا، د مؤمن ته مولا، ته جیزس برهما، ته یزدان، ته الله. اوس په دې نظم کې غني خان وایي چې په دې بند کې ته کافر، د کافر ته آقا، د کافرانو ته مالک او د مؤمن ته مولا، د ایمان والا یعنی ستا سره مینه کوي د هغو ته مالک، مالک او آقا مولا د دواړو یې. ته څوک جیزس ورته وایي، عیسایان ورته څه وایي؟ جیزس وایي. برهما هندوان ورته برهما وایي. یزدان فارسیبان چې دی مجوسیان هغه ورته یزدان وایي. او الله سبحانه وتعالی ورته مسلمانان وایي. الله د الله ذاتي نوم دی. بیا موږ پښتانه ورته خدای وایو او فارسی کې یا اردو کې ورته خدا ویل شي. ملائکه ورته توحان ویل شي. مختلف جبې دي. انګلیش کې ورته ګاډ ویل شي. نو دا بیا هر جبې ولا خپل نوم ورکړی دی، خو د مذهب په توګه چې کوم چا نوم ورکړی دی، نو څوک ورته یزدان وایي، څوک ورته برهما وایي، څوک ورته جیزس وایي او موږ ورته الله وایو. نو الله سبحانه وتعالی د هر چا رب دی. څوک هم داسې نشته چې الله به د هغوی رب نه. نو په دې نظم کې، په دې بند کې غني خان د مسلمانانو هغه اجاره داري ختمول غواړي کومه چې دی اغستې د حزب عیسی چې وایي الله زمونږ رب دی او قرآن زمونږ کتاب دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ نبی دی. ځکه هر چې کوم دی دویمه ورځي نو توهین کېږي، یا د قرآن او یا د نبی محمد صلی الله علیه وسلم. نعوذ بالله. دا خلق د پیغمبر توهین نشي کولی. توهین د خپل ځان کوي، خپل ځان تباه کوي. او دا توهین زما استاد دی. زما عزتمندو، الله چې دی زمونږ رب نه دی، د ټولو کائناتو رب دی، د مسلمانانو رب نه دی. او قرآن چې دی، قرآن شریف، دا زمونږ کتاب نه دی، دا د تمام انسانانو کتاب دی. هدى للناس او رب العالمین دی الله. دغه رنګې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ پیغمبر نه دی، دا د ټولو انسانانو پیغمبر دی. نو دا اجاره داری چې ده د حزب عیسی دا غني خان په دې بند کې ختمه کړې ده، چیلنج کړې ده. لارې ستا د محل څوک اوږدې څوک وړې، مسافر ستا د در هر امت هر سړی. ستا د تلو لارې چې دي هغه څه اوږدې دي او څه لنډې دي. او بیا ستا د در هر سړی مسافر دی او هر امت هر سړی، د هر امت د څومره دینونه چې دي، دا څومره جوړ شوي دي، دا د الله سبحانه وتعالی په نامه باندې جوړ شوي، د هغه د لټون دپاره جوړ شوي. ها، ټولې په حق نشي کېدی. حق پکې یوه ده او هغه اسلام دی. مقصد دا دی چې هر سړی چې دی هغه تا ته در روان دی، کو په غلطه دی هم ته مقصد دی. څوک د جیزس وایي نو خو تا ته وایي که نه، ته مقصد دی. کو برهما وایي نو ته مقصد دی. دغه رنګې کو یزدان وایي نو ته مقصود دی او الله هم ته. نو زما عزتمندو، غني خان وایي چې هر سړی ستا د لارې مسافر دی، هر سړی تاله در روان دی. انا لله و انا الیه راجعون. دا څومره انسانان چې مري ټول الله له ځي. دا بله خبره ده چې یاره څوک په داسې حال کې ورسي چې الله ته خوشحاله وي، او څوک داسې حال کې ورسي چې هغه د الله سره مینه نه کړي، او که مسلمان هم الله له نه رسېدلی جهنم ته ځي. هر یو وایي لار زما نیغه ستا د خطا، څوک دی لږ څوک دی ډېر، خو هما د رښتیا. هر انسان، هر سړی وایي، څوک هم دی هغه وایي زما لار نیغه ده او ستا د خطا ده. نور خو به پرېږدو، عیسایان او دغه هندوان او دغه خو به پرېږدو. په دې مسلمانانو کې ځان ته چې مسلمانان وایي، شیعه ځان ته مسلمان وایي، وهابي ځان ته مسلمان وایي، اهل سنت والجماعت والا ځان ته مسلمان وایي، دغه رنګې قادیانان ځان ته مسلمانان وایي. ډېر داسې فرقې دي، هغوی ځان ته پرویزیان چې ورته وایي هغوی ځان ته مسلمانان وایي. او هر یوه ډله
دغه رنګې بیا زموږ په د اهل سنت والجماعت کې مقلدین چې ورته وایي پای کې مختلف بریلیان دي هغوی هم ځان ته مسلمانان وایي او دیوبندیان دي هغه اوس هره ډله چې ده هغه وایي موږ په حق یو دا نور په ناحقه دي که مذهبي جماعتونه راشي جماعت اسلامي والا وایي بس په حقه مونږ یو دا نور په ناحقه دي که جمعیت علما اسلام والا دي نو هغه وایي بس کوی نو مونږ یو بل څوک تا نور ټول کافران دي داسې هرې پارټۍ له چې دی د مذهب که نه د مذهب هر جماعت چې دی هره فرقه چې ده هغه ځان ته وایي زما دا لار نیغه ده او د بل دا خطا ده نو غني خان ورته وایي چې هر یو وایي لار زما نیغه ستا د خطا څوک دی لږ څوک دی ډېر خو هما دی رښتیا دا ټول رښتیا وایي زما د لار نیغه ده مقصد دا نه چې ټول لار نیغه ده لار د ټولو نیغه نه ده ښه په رښتیا سره دلیل درکوي چې لار زمونږ نیغه ده او چاته چې وګوري او د چا هغه چې اوري ووایي لکه دا زه خو د اوسه پورې زه په غلط یم لار خو د ده صحیح ده نو زما عزتمندو دا ټولو د الله سبحانه وتعالی له روان دي او د هغې په لټون کې دي او د چا رهنمایي الله وکړي د چا هغه ونه کړي او بیا غني خان وایي که انسان دی پیدا بیا بادشاه د دنیا مرحبا 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 نو د انسان تا د دنیا بادشاه پیدا کو خلیفه دی او ځکه د خلیفه پیدا کو په دې ټولې کائناتو دی ولې بادشاهي ورکړه فوقیت ورکو او عزت ته ورکو دپاره دی چې دی تا د خپلې مینې دپاره پیدا کړی دپاره دی چې دی ستا د لټون دپاره راغلی دی نو ته د کائناتو خالق او تا چې څوک ګوري او تا طرف ته چې در روان یې نو ده خو به یو بل شان وي که نه د ده شان به نور مخلوق نه جدای وي نو بیا ورته غني خان وایي چې تا کله د انسان بادشاه کو د دې دنیا نو څه لکه په دې لږ سفر کې سفر لږ دی خو دې بادشاه کو د کائناتو نو مرحبا 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 بس مینه هم ستا سره پکار ده مینه هم ستا سره پکار ده زما عزتمندو دا د غني خان د ثنا خبره ده یعنې د الله تعریف کوي او د الله تعریف هغه هم دغه رنګې پکار دی چې یاره موږ الله سبحانه وتعالی محدود کو نه د سمندر څوک په کوزه کې نشي بندولی که څوک وایي چې ما بند کو په کوزه کې دا دروغ وایي اوس مسلمانان را لېږېدلي دي هره ډله د مسلمانانو هغو بلکې دا ټولې مذهبي ډلې چې دي یا کو د هر کو د اسلام دی کو د عیسایان دي د ټولو الله سبحانه وتعالی نعوذ بالله په کوزه کې را بند کړی دی سمندر او وایي چې بس الله زمونږ دی د بل چا نه دی کو جیزس والا دی نو هغه دا نه تسلیموي چې را جیزس چې د مسلمانانو رب دی هغه وایي نه دا د عیسایانو دی او برهما چې د هندوان هغه دا نه تسلیموي چې برهما یعنی د تصور چې د هغې د الله دی او نوم ولا د الله ورکړی دی د برهما هغوی دا نه تسلیموي چې دا د هندوان نه علاوه د نور رب کېدلی شي زما عزتمندو دغه رنګې مسلمانان هم وایي چې الله صرف زمونږ رب دی زمونږ خدای دی دا د بل چا خدای نه دی قرآن زمونږ کتاب دی د بل چا کتاب نه دی او محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ پیغمبر دی د بل چا نه دی دا بالکل غلطه نظریه ده او د ټولو انسانانو ته ویل غواړي چې بھئی الله ستاسو د ټولو دی دا دی زه چې په دې کوم وطن کې یم که نه د دې وطن عدالت دا فیصله کړې چې الله ته به الله نه لیکئ نو دا اوس لکه سمندر په کوزه کې بندول دي زما عزتمندو دا د غني خان نظم دی او غني خان غواړي چې الله سبحانه وتعالی دی د هر چا په زړه کې راشي او هر سړی د الله سره مینه وکړي د دې دپاره موږ په حقه یو مسلمان په حقه دی د یو ګڼې نورې ډلې چې دي هغې شرک کوي هغې د هغوی تصور د الله متعلق چې دی بالکل غلط دی ما تقریبا د ټولو کتابونه لوستي دي تمام په غلطه دي تاسو په خدای یقین وکړئ دا کو هندوان دي او کو عیسایان دي کو یهودیان دي او کو دغه دي مجوسیان دي دا ټول په غلطه دي د الله تصور صرف پیغمبران صحیح ورکولی شي او هغه قرآن دی او احادیث دي خو دلته مسله زموږ دا راغلی چې موږ الله نه بس خپل الله جوړ کړی د بل چا نه ورکوو نو راځئ چې الله سبحانه وتعالی د ټولو کو او مینه ورسره شروع کو دا نظم د غني خان که ستاسو خوښ شوي د الله د رضا دپاره نور خلکو ته ورسوئ الله مو خوشحاله کړي